جرګې پرېکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشته خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پره یادېږي دې جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. د خیبر پښتونخوا قومي جرګې له اوږدو بحثونو او خبرو اترو وروسته پرېکړه لیک اعلان کړی دی. دغه پرېکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون لخوا لوستل شوی پکې ګڼې غوښتنې شوي دي. 2 میاشتو کې دی د پاکستان پوځ او ټولې وسلوالې ډلې زموږ له خاورې ووځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل جرګې پرېکړه کړې چې په 2 میاشتو کې بعد د پاکستان پوځ طالبانو او داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې زموږ له خاورې ووځي. نوموړي وویل که چیرې امن خرابونکي قوتونه ونه وتل بیا به جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه له دغې خاورې وطنه موږ هر هغه قوت ایستلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ. جرګې پرېکړه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي له 1983 کال څخه نیولې تر 2010 کال پورې چې په کومو قوانینو پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه درلوده د پاسپورټ او ویزې پرته به هغه بیا پهل کیږي. منظور پښتون زیاته کړه که چیرې دا پرېکړه عملي نشي پر ډیورنډ کرښه د کسټم یا پیسو ټولولو دفترونو مخې ته جرګه پر لټ کوي او هغه به بندوي. له ټولې پښتونخوا به 240,000 ځوانان به د جرګې د پرېکړو عملي کولو لپاره کار کوي. منظور پښتون وویل د دې جرګې د پرېکړو عملي کولو لپاره به د هرې ضلع او هر ګوند نه 3,000 ځوانان چې ټول 240,000 کېږي په غیر مسلح او پر امن طریقې سره به پر خپله خاوره د مسایلو حل لټوي. جرګې پرېکړه وکړه د 80 کسانو کمیټه چې د ټولو ضلعو استازي پکې دي د ټولو وسایلو معلومات راټولوي. کوم وسایل چې د ملت په ګټه وي هغه به پرېږدي، په کومو وسایلو چې څوک غاصب شوي هغه به بندوي. جرګې پرېکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو لاپته خلکو او د دې خاورې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو لپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي. په نړیوالو محکمو او هم دلته په عدالتونو کې به په ګډه دا جرګه وکالت کوي. د پښتنو په سیمو کې د 1 یونټ برېښنا بیه تر 5 روپیو پورې. منظور پښتون وویل بجلي یا برېښنا د پښتون وطن پیداوار دی. په قبایلو سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي، خو دا په دې معنا نه ده چې بجلي به نه وي. د پښتنو په نورو سیمو کې دوی په 1 یونټ له 80 ډېرې روپۍ اخلي. اوس جرګې پرېکړه وکړه چې له نن ورځې پس به هېڅوک په 1 یونټ تر 5 زیاتې روپۍ نه ورکوي. د قبایلي شخړو او مذهبي اختلافاتو حل. جرګې پرېکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یوه ځانګړې جرګه جوړیږي. منظور پښتون وویل دا جرګه به ټولو ضلعو ته ځي او په ځانګړي ډول کورمې ته او هلته به د جنګ بندۍ پرېکړه کوي. د بېځایه شوو کورنیو بېرته ځای پر ځای کول او د بندیانو خوشي کېدل. منظور پښتون د پرېکړو لوستلو پر مهال وویل جرګې پرېکړه وکړه چې د بېځایه شوو وګړو کورونه دې بېرته ورغول شي او خپلو ځایونو ته دې ستانه شي او د پښتنو ټول سیاسي بندیان دې خوشي کړی شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې ځای ته ورغلی و او هغه د جرګې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دې جرګو د ټولو قانوني او عملي پرېکړو ننګه او ملاتړ به کوي.